الحاد په لغت کې میل، کوږوالی، څنګتوالی یا مخړولو ته وایي. په اصطلاح کې الحاد د الله له وجود نه انکار کولو، مخ اړولو ته الحاد وایي. په مجموع کې ملحدین په څلورو نومونو باندې پیژندل کیږي: ملحد، دهری، زنديق او خدا ناباور. په دې اواخرو کې دا یو لفظ د خلکو له خولو ډېر اورېدل کیږي، خصوصا د بعضو داعیانو او د بعضو انټرنیټي کاریالونو څخه. دا لفظ څه شی دی؟ د دې معنا څه ده؟ دا لفظ الحاد یا ایتیزم د دې معنا چې درځي موږ یې درته معنا کوو. الحاد په لغت کې میل، کوږوالی، څنګتوالی یا مخړولو ته وایي. لحد ته ځکه لحد وایي چې لحد د قبر په څنګ کې واقع وي، یا هم په بل تعبیر لحد ته ځکه لحد وایي چې په دې کې د مړي مخ اړول کیږي. په اصطلاح کې د دې لپاره ډېر تعریفونه پراته دي. یو تعریف یې راخلو. په اصطلاح کې الحاد د الله له وجود نه انکار کولو، مخ اړولو ته الحاد وایي. او دا عقیده لرل چې دا کائنات تصادفي دي او ماده ابدي او ازلي ګڼل. ماده ته په یو وخت کې هم د خالق صفت ورکول او هم د مخلوق صفت ورکول، او دا باور لرل چې په کائناتو کې کوم تغیرات راځي دا ټول تصادف دی. ملحد چاته وایي؟ هغه څوک چې الحاد یې منلی وي. د دې لپاره موږ درې تعریفونه یا درې نومونه لرو. ملحد قبل الاسلام، بعد الاسلام او په معاصر دور کې ملحد چاته ویل کېدلو. قبل الاسلام یې ملحد هغه چاته ویلو چې هغه مطلق د الله له وجود نه انکار او ځان یې له هر نوع دین او مذهب نه آزاد ګڼلو. بعد الاسلام اسلامی علماو ملحد هغه چاته هم وایي چې د اهل سنت والجماعت نه ځان ګوښه کړی و، ځان څنګ ته کړی و، یا یې له دینه مخ اړولی و. په بل تعبیر ملحد ته زنديق هم ویل کېږي. قرآن هم ورته دوه نومونه لري: دهری او ملحد. په معاصر وخت کې ملحد هغه چاته ویل کېږي څوک چې د الله له وجود نه انکار کوي، او یا هم د الله له لوري نه هر نوع رالیږل شوی کتاب، صحیفه، معجزه، پیغمبر، وحی، رسالت، توحید، هر څه چې وي له دې ټولو نه چې څوک انکار کوي هغه ته ملحد ویل کېږي. خو په مجموع کې ملحد په اوس عصر کې هغه چاته ویل کېږي څوک چې د الله له وجود نه انکار کوي. د اکسفورد یونیورسيټي یو مشهور لیکوال جولین بګینی هغه خپل کتاب کې د ملحد تعریف داسې کوي: A person who believes there is no God or gods. ملحد هغه چاته ویل کېږي څوک چې په دې باور وي چې یو یا له یو نه زیات خدایان نشته ده. الله په قرآن کریم کې هم دې خلکو ته اشاره کړې ده. الله په قرآن کریم کې د سورته فصلت په 40 آیات کې فرمایي: ان الذين يلحدون في آیاتنا لا يخفون علينا. هغه کسان چې هغوی د موږ له آیاتونو نه مخ واړوي یا انکار وکي یا یې تحریف کی، دوی له موږ پټ پاتې نه دي. همدارنګه په یو بل آیت کې دوی ته د دهری لفظ هم یاد شوی دی. او په مجموع کې ملحدین په څلورو نومونو باندې پیژندل کیږي: ملحد، دهری، زنديق او خدا ناباور. په انګلیسي کې ورته ایتیست وایي. دا فکر اوس په ټوله نړۍ کې ډیر په سرعت باندې روان دی، خو دا فکر څه وخت له کوم ځای نه او د چا له لوري نه پیل شوی دی. او بل دا چې الحاد یا ایتیزم څو قسمونه لري، راځئ چې په دې باندې بحث وکړو. الحاد ډیر اقسام لري او دا قسمونه ورځ په ورځ زیاتیږي. دا ځکه چې الحاد د نورو سماوي یا آسماني دینونو په شان نه دی، بلکې دا د فلسفو، د ساينسدانانو او د شاعرانو د داسې ورته خلکو له لوري نه، د دوی له تیوریانو نه، د دوی له فکرونو نه راوتلی فکر دی چې اوس خلک د دین تر حده ورته قایل دي. دا څه وخت پیل شوی دی او تر کوم ځای پورې را رسېدلی دی، څومره اقسام لري او په دې کې مشهور قسمونه کوم دي، په دې باندې بحث کوو. الحاد یا ایتیزم
دا دوه عمده قسمونه لري چې یو ته وایي الحادي سیکولریزم، بل ته وایي غیر الحادي سیکولریزم. الحادي سیکولریزم دا خلک دي چې هغوی مطلق د الله په وجود باندې باور نه لري او هر هغه څه چې د الله له لوري نه دي هغه باندې باور نه لري، لکه معجزه، لکه وحی، لکه د مرګ نه وروسته بیا ځلې ژوند، په دې هیڅ باندې هم دوی باور نه لري. دوم قسم یې دی غیر الحادي سیکولریزم او دا قسم ډیر خطرناک دی ځکه په دې کې دوی په خدای باور لري، د دې په خاطر باور پې لري چې د دوی ټولو ملحدینو، فلاسفو، مشرانو ونشوه کړای چې د خدای د وجود نه انکار ثابت کړي. دې په خاطر هم یوه ډله په دوی کې اوس په دې قایل او قانع دي چې الله شته، خو څرنګه شته ده او ولې دوی ملحدین دي. غیر الحادي سیکولریزم بیا دې ته وایي چې هغوی الله مني، وایي چې الله او د الله قانون او د الله دین د ځمکې له قانون یا انساني قانون سره هیڅ نوع تړاو نه لري، یا هم په بل تعبیر اسلام یا ادیان له سیاست سره، له وضعي او انساني قوانینو سره باید وصل او یو ځای نشي، یا په بل تعبیر دین له سیاست نه، له قانون نه جلا کړي. او دا قسم یې په رښتینې معنا ځکه خطرناک دی چې ډیری خلک چې هغوی دین منونکي دي هغوی هم دا ډیر په اسانۍ سره مني. د دې دوو مشهورو اقسامو نه لاندې تر ټولو مشهور او معلوم اقسام د الحاد چې دي هغه یو مطلق الحاد دی چې ابسلیوت ایتیزم هم ورته وایي، یو شک پرور الحاد دی چې اګناستیک ایتیزم ورته وایي، او یو ته دیزم وایي. دا درې مشهور قسمونه د الحاد دي. نور اقسام هم لري لکه ساینسي الحاد یعنی ساینس بیس ایتیزم، یا مادي الحاد چې مټیریالیست ایتیزم دی، یا هم دې ته ورته جزوي الحاد چې پارشل ایتیزم ورته وایي، هم دې ته ورته نور اقسام هم شته، جزوي اقسام د دې هم شته لکه ډاروینیزم، مارکسیزم او داسې نور. راځو په دغه دریو مشهورو اقسامو باندې مختصر بحث کوو. مطلق الحاد یا ابسلیوت ایتیزم دا کوم نوع الحاد دی؟ د دې الحاد یا د دې فکر پیروان په دې باور دي چې دوی د الله وجود په مطلق ډول نه مني او د الله له لوري نه هر رالېږل شوی قانون او دین له دې نه هم انکار کوي، او دوی وایي چې دا کائنات دا تصادفي رامنځته شوي دي. دغه فکر په اصل کې د عصر قدیم فکر دی، یعنی قبل المیلاد رامنځته شوی دی. د وخت په تیریدو زوړ شوی، ورک شوی، او د وخت په تیریدو بیا ځلې را پیدا شوی دی او د ډیرو خلکو لوري نه دې ته ډیر کار شوی دی. دا فکر چې په معاصر وخت کې مخته تللی دی او رشد یې کړی دی هغه د دوو ډلو لخوا نه شوی دی. یو د ساینس پوهانو لخوا نه د دې پرمختګ شوی دی او یو د عقل پرستانو لخوا نه په دې الحاد او اطلاقي الحاد کې پرمختګ شوی دی. دوم قسم د دې چې دی چې اګناستیک ایتیزم دی یا شک پرور ایتیزم دی یا شک پرور الحاد دی. دا قسم عجیب فکر لري. دا خلک وایي چې موږ باور نه لرو چې الله شته او موږ باور نه لرو چې الله نشته، یا خدای شته او خدای نشته، یا دا وایي چې موږ د الله وجود نشو ثابتولی او موږ د الله له وجود نه انکار هم نشو کولی. او دغه فکر د لومړي ځل لپاره په 20 قرن اواخرو کې د مارکس هاکسلي لخوا نه رامنځته شو او ډیری پیروان هم لري. جالبه ده. دریم قسم د مشهورو اقسامو د الحاد نه هغه دیزم دی. د دیزم فکر هم عجیب فکر دی. د دیزم پیروان وایي چې الله شته، د الله وجود مني او دا هم مني چې دا کائنات او دا طبیعت د الله خلق کړي دي، خو الله له خلق کېدو نه وروسته چې دا کائنات خلق بیا یې پرېښي دي. داسې لکه یو ساعت ساز او ساعت جوړونکی چې د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې چا ساعت جوړ کو، د دې ساعت له جوړېدو نه وروسته هغوی بیا دا همداسې پرېښودو. نو الله هم وایي دا کائنات جوړ کړل او بیا یې پرېښودل.
د دې د پریښودونو وروسته اوس واک د انسانانو په لاس کې دی او یا هم واک د طبیعت په لاس کې دی. څه چې پیښیږي په دې باندې الله هیڅ کار نه لري. دغه فکر ډیزم فکر د فرانسه کې د یوې ډلې فیلسوفانو لخوا رامنځته شو چې په هغه وخت کې دوی د روشن فکرانو په نامه باندې مشهور ول. دا نوم او دا اصطلاح به تاسو اورېدلې وي، اوس هم دا ډېره کارول کېږي، خصوصا هغه خلکو ته چې دین ته ډېر ملتزم پاتې وي. هغوی ته وایي چې تاسو تر اوسه هم په پخواني عصر او پخواني زمانه کې اوسېږئ، د روشن فکرۍ وخت ده، راځئ لږ روشن فکره شو، روڼ اندې شو. دا اصطلاح په اصل کې د الحاد د دغه قسم اصطلاح بلل کېږي. دا د الحاد مشهوره اقسام دي، نور هم لري، جزوي اقسام هم لري. الحادي فکر دا په اصل کې د انسانانو له ذهن د انسانانو له تیوریانو نه راوتلی دی، یا د فلاسفه‌و یا د ساینسدانانو یا د روشن فکرانو د دوی له خوا رامنځته شوی دی. په خاطر چې هغوی نه غواړي په دې نړۍ کې مقید ژوند وکړي او ازادي وغواړي، مطلق ازادي وغواړي. د مطلق ازادۍ لپاره لومړی شرط همدا ایښی چې موږ به هیڅ نوع دین، هیڅ نوع خدای، هیڅ نوع رسالت نه منو، او هغوی یو فکر رامنځته کړی. او جالبه هم لا پکې دا ده چې په ټول الحاد کې یا په ټول ایتیزم کې هر قسم یې له یو بل سره په ټکر کې واقع دي. اوس راځو دې ته چې د دې الحاد او د دې ایتیزم اصلي مؤسسین یا مخترعین دا څوک دي؟ چا رامنځته کړی دی؟ په کومو زمانو کې دا چا رامنځته کړی دی؟ موږ دا په دریو برخو باندې تقسیمو. یو عصر قدیم یا قبل المیلاد زمانه، یو منځنۍ پیړۍ، او یو معاصر وخت. په دې دریو وختونو کې دا خلک د مؤسسین په دې دریو کټګوریو باندې ویشو. په عصر قدیم کې درې مشهور څهرې چې هغوی دا فکر رامنځته کړو، د خدای ناباورۍ فکر، فیثاغورس، دیموکریټوس او ایپیکوروس، دا درې هغه کسان ول چې هغوی د الحاد فکر په عصر قدیم کې قبل المیلاد د عیسی علیه السلام د زمانې نه 300 یا 500 کاله مخکې دا فکر رامنځته کړو. په منځنۍ پیړۍ کې دوه مشهورې څهرې چې هغوی د دې فکر د ژوندي کولو لپاره بیا کار کړی دی، هغه یو ابن راوندي دی او یو ابن المقفع دی، چې دوی په خپل وخت او زمانه کې دې فکر ته بیا له سره کار شروع کړلو او بیا یې دې فکر ته پیروان پیدا کړل. دریمه پیړۍ یا دریم وخت هغه معاصر یا معاصر زمانې ته نږدې وخت دی، چې په دې وخت کې دا فکر بیا ځلې را ژوندی شو او د دې لپاره کار شو. په نږدې معاصره نړۍ کې باروخ اسپینوزا دا فکر بیا ځلې را ژوندی کړو او د یو نوې فلسفه وړاندې کړه، د عقایدو په وړاندې د نقد فلسفه. د ټولو ادیانو خصوصا د اسلام په وړاندې او د اسلامي عقایدو په وړاندې د نقد فلسفه د رامنځته کړله. ډیویډ هیوم دا دوم شخص دی په نږدې معاصره نړۍ کې چې د الحادي فکر ته بیا ځلې کار وکړلو. ده هم د وحی او د معجزې په خلاف باندې فکر رامنځته کړو، یعنی وحی او معجزه د عقل خلاف وبلله او دا یې رد کړله. دریم مشهوره څهره د ایتیزم چې هغه په معاصره نږدې نړۍ کې د دې فکر لپاره بیا کار وکړلو کارل مارکس و. د یو کتاب ولیکلو او ویل چې دین افیوم دی، تاریاک دی، یو نوع نیشه ده چې د انسانانو په ذهنونو کې ځای نیولی دی. څلورم فریډریش نیچه یا فریډریش نیشه د یو نوع فکر رامنځته کړو او یو کتاب یې ولیکو په عنوان دی خدای مړ دی او د دې فلسفې لپاره یې کار وکړلو. یعنی لکه څنګه چې مخکې موږ وویل دا خلک هر یو چې کوم فکر رامنځته کوي د ده فکر له پخواني فکر سره په ټکر کې وي او د پخواني فکر د ده له فکر سره په ټکر کې وي، خو عجایب او غریب، عجیب او غریب فکرونه رامنځته کوي. او تر دې هم ډېر جالبه چې په نړۍ کې داسې انسانان هم شته او هم تیر شوي دي چې هغوی دا فکر منلی دی. همداسې ریچارډ ډاوکونیز او سام هاریس، همدې ته ورته نور لکه ډاروین، هغوی په الحاد کې دننه منزوي یا بیلې نظریه رامنځته کړې، لکه د ایولوشن او ارتقا نظریه چې انسان یې د بیزو له نسل نه وباله او انسان ته یې د بیزو اولاد وویلې. همدارنګه په نړۍ کې لکه مخکې مې چې وویلې ډېری انسانان دې خلکو پسې تللي دي او جالبه پکې دا ده چې داسې خلک ورپسې تللي دي چې په هغه وخت کې دوی ځان ته ساینس پوه، روانشناس،
رونان دي، پوهان، د دې القاب ځان ته ورکول. د دې په خاطر باندې دا خلک خصوصا د اسلامي نړۍ له منځ نه چې دې خلکو پسې ورغلي دي او هغوی په دې شک کې ژوند کړی دی، هغه خلک دي چې هغه په اسلامي ټولنه کې هم تر ټولو ډېر لوستي خلک دي. دا مشکل په کوم ځای کې دی چې نور ادیان ایخوا ته پرېږده چې مسلمانان د دوی په افکارو پسې منډې وهي او روان دي. دې لپاره دوی له تېرې یوې پیړۍ نه کار کړی دی او له تېرې یوې پیړۍ نه په ټوله نړۍ کې د دې فکر لپاره کار روان دی چې موږ په دنیا کې داسې یو سیستم او فکر او تیوري رامنځته کړو چې انسانان مطلق په دین باندې باور ونه لري، په الله باندې باور ونه لري او بې قید او بې شرطه ژوند وکړي. سره د دې چې دې خلکو چې د دې لپاره کار کړی، ځان د دې مؤسسین بللي دي، ځان د دې فکر لپاره مخترعین بللي دي، هغوی په خپله هم د ژوند په آخر کې خودکشي کړې ده، ځان وژنه یې کړې ده، ځکه دوی په خپل شک ژوند کړی. یعنې دوی په خپلو وصیتونو کې ویلي دي چې ما ټول عمر کار وکړلو، زه په پای کې دې نتیجې ته ونه رسېدم چې دا کوم فکر زه لرم آیا دا رښتیا ده، حقیقي ده، حقیقت ده که نه ده. بیا هم لوستي ځوانان دوی ته ور روان دي. دا چې په دغه موضوع به په راتلونکي کلیپ کې او په راتلونکي ویډیو کې بحث وکړو چې څنګه دا فکر نور اسلامي نړۍ ته روان دی او په تیزۍ سره یې هغلته نفوذ کړی دی او ډېری خلک یې په خپل صفونو کې درولي دي. همدارنګه د نورو نظریو سره لکه سیکولریزم سره، ډیموکراسۍ سره، نیشنلیزم سره، د دې نورو نظریو سره دا څه تړاو لري او څنګه ممکن ده چې دغسې پوچو افکارو ته چې هیڅ سلیم عقل یې نه مني بیا هم دې خلک ورځي. د دې تر شا څه کیسه ده؟ نو په راتلونکي کلیپ کې انشاءالله په دې مواردو بحث در سره کوو. الحاد د پیژندنې نه وروسته موږ د الحاد د مختلفو اقسامو او د دوی د اقسامو یا د دوی د افکارو د پیروانو له لوري نه چې په اسلام باندې کومې نیوکې شوي دي، کوم نقدونه شوي دي چې زموږ نوی قشر، نوی نسل بېلارې کوي، دا به په 100 ویډیوګانو کې ځوابو انشاءالله العظیم. تر هغې پورې که غواړئ چې ټولو ویډیوګانو نه مستفید شئ او باید مستفید شئ ځکه زموږ نوی عصر زموږ له لاسه وتونکی دی. کوښښ وکړئ دغه ویډیوګانې له ځان سره ډاونلوډ کړئ، ویې ساتئ. که کوم علمي نقد پرې لرئ هم په ډاډه زړه باندې کولی شئ او موږ متوجه کولی شئ خپلو اشتباهاتو ته. او که غواړئ چې نور هم په دې کې څه زیات شي د هغې په اړه هم په ډاډه زړه موږ ته مشوره راکولی شئ. نو دغه ویډیو چې له کومو ادرسونو خپرېږي هغه خامخا لایک کړئ، سبسکرایب کړئ، در سره ویې ساتئ تر څو له نورو ویډیوګانو نه مستفید شئ او د نورو ویډیوګانو عبس ویډیوګانو په سترګه مه ورته ګورئ چې څنګه یې شروع وشي او همداسې پرېږدئ. په دې کې ستاسو نسلونه بچ کېدلی شي. په دغه نوع په دغو موضوعاتو باندې کار ډېر کم روان دی. راځئ چې د دې لپاره کار وکړو، راځئ یو بل ته لاس ورکړو او د دغه افکارو د مخنیوي په خاطر باندې خپل نسلونه وژغورو. د بیا ځلې کتو پورې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.